لټونو خان بابا په باره کې هم څه ووایه که نه لږ یاره ته تی ګوله مشره نه خبره وی که خان بابا چا په رمضان کې خرڅ کو په کسابي باندې نو دی بوله 3 میاشتې صرف د پتون خرڅ یاره لټونه چې دی په دې روژه کې څه چل کوي دومره خوراک کو تو تی ګوله دی چې د شپې روژه ماته کې افطاریو کې که نه بیا په داسې حال کې پروت وي دوستانو رمضان المبارک میاشت ده په دې کې دعا قبلیږي په دې کې د جهنم دروازې بند شي جنت دروازې کولاوي شي دوستانو دومره وکړئ چې یو بل نه معافي وغواړئ که یو بل سره مو ورانئ یا یو بل سره نه لګي نو په څه وجه باندې خو یو بل نه ربدې شوي نو پلیز مهرباني وکړئ یو بل سره روغه وکړئ ډېره مهرباني خوشحاله آباد اوسئ